سلامونه احترامات مې قبول کړئ. دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند او په خپلو مصروفیاتو کې بریالي وای. دوستانو نن مو درته په دې ویډیو جوړه کړې ده چې کومه طریقه باید استعمال کړو چې زموږ انټرنیټ د ویډیو غږولو پر مهال کم مصرف وکړي. ویډیو تر اخره وګورئ او په عملي ډول یې طریقه زده کړئ. زه ویډیو شروع کوم. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ او آل باندې کلیک وکړئ، ویډیو لایک کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسیږي. لومړی به دوستانو یوه ویډیو پلی کړئ، هغه که په یوټیوب کې وي او که په فیسبوک کې وي. زه غواړم په یوټیوب کې خپل چینل ویډیو پلی کړم. دوستانو کله مو چې ویډیو پلی کړه د ویډیو په کونج کې درې ټکي دي، په هغه به کلیک وکړئ. نه وروسته به کوالټي دې به کلیک وکړئ. 840 360 960 چې دا اعظمي حد ده، 360 ایمان میل میانرو حد ده او 144 اخیري حد ده. تاسو چې کله ویډیو غږوله یعنې پلی کوله مو نو په 360 کې پلی کوئ، دا به د نورو په نسبت به انشاءالله کم مصرف کوي. او که چیرته مو ویډیو ډاونلوډ کوله نو بیا په 220 کې ډاونلوډ کړئ، ځکه چې د ویډیو کوالټي بیا ښه وي. او که چیرته په 360 کې مو ډاونلوډ کړه د هغې ویډیو کوالټي بیا کمزوري وي. که تاسو چیرته غوښتل چې ویډیو په نیټ کې وغږوو نو په 360 کې یې وغږوئ، او که چیرته مو غوښتل چې ډاونلوډ یې کړو نو په 220 پکسل کې ډاونلوډ کړئ. په دې طریقې سره به تاسو نیټ کم مصرف کوئ.